دې د وحدت قدرمنو کتونکو دې وخت زه ولاړ یم د پولیس لاین بهر. پولیس لاین هغه پولیس لاین د مخامخ ګیټ ښکاري تاسو ته چې دلته کومه پیښه پرون شوې وه. اوسه پورې د معلوماتو مطابق په دې کې 93 کسان شهیدان شوي دي او څه د 200 پورې نږدې زخمیان وو چې اوسه پورې په هسپتال کې مختلف هسپتالونو کې هغه زیر علاج دي. بهرحال دلته تقریبا 24 غنټې تېرې شوې خو اوسه پورې د ریسکیو چې کوم کارونه دي چونکې د دماکه چې شوې وه دا بیخي هغه ټول چې کوم جومات و هغه بلډینګ چې کوم دی هغه کولیپس شوی و راپرېوتې دي هغې لاندې خلک وو. اوس چې کوم دلته ریسکیو والا اپریشن لګیا دي پرون نه څه تېر شوي دي کمې کمې کیسې تېرې شوي دي هغې حوالې سره موږ سره دلته د جیو ټي وي ریپورټر رسول داور موجود دی. هغې سره به هم خبرې کوو چې څه پوزیشن دی. رسول داور صاحب خوشحاله اوسئ او د وخت راکولو څه پوزیشن دی اوس لیټسټ څه روان دي اوس دې ټیم کې ما د ترجمان چې کوم دی د ریسکیو ول هغې سره خبرې وشوې. هغې دا وایي چې اپریشن مکمل کړی شو او په دې کې 93 کسان شهیدان شوي دي او 222 کسان چې کوم دي هغه ټپیان دي مختلف هسپتالونو کې پراته دي. اوس پورې میډیا ته دننه اجازت نشته چې لاړ شي خو اوس اپریشن مکمل شو. اوس په ځي دلته ډېره انتهایي سخته سیکیورټي وي په دې ګیټ باندې. نور کوي که نه وي د ستا په شا باندې یو باقاعده ضروري هدایات یو بورډ لګېدلی دی. په دې باقاعده لیکلي دي چې ملاقاتیان هم چې راځي یو ملاقاتي چې راځي دی پولیس سټیشن ته نو دننه کس په باقاعده د لیکلي ورکوي چې زما کس دی او ماله راځي لکه ډېر حساس ځای دی. ډېر حساس ځای دی. هغې باوجود دلته چې څوک هم ځي لکه میډیا والا ځي یا څوک هم ځي هغې باقاعده دلته کې پراپر چیکینګ کېږي نوم یې لیکل کېږي بیا هغه ریکارډ دننه ځي خو دې باوجود یو خودکش دننه راځي او بیا حدشه داسې د ویل کېږي داسې شاید یو شپه یا 2 شپې هم کوي دننه په کوارټرو کې بیا هغې نه پس بیا د جومات ته ځي ولته بلاست کوي. نو یقینا په دې حوالې سره اوس آی جي خیبر پښتونخوا میټینګ راوښتی و دا سی سی پي ایس ایس پي و د څومره پولیس افسران دي د هغې سخت سرزنش هم کړی دی او دا امکان هم شته چې هغې ډیګریډ هم کړي ځکه چې وایي چې دومره د ستا په کور کې دننه څنګه بم راننوتو څنګه سړی راننوتو چې ته خپل ځان دې نه دی محفوظ کړی ته به د خلکو حفاظت څه وکړې. نو اعلی حکام چې کوم دي پولیسه هم غوسه دي او دلته چې کوم ذمه داران دي د پولیس لاین والا یقینا هغې بار هغې خپله ومنله. پرون سی سی پي اعجاز خان وویل چې دا نیګلیجنس دی چې دلته کوتاهي شوې ده دلته کې سیکیورټي لیپس دي هغې خپله مني. نو یقینا اوس هر چرته هر چاته هر څومره سزا ورکړي هلته 93 کسان پکې شهیدان شوي دي د هغې نه ملبدل به څه کوي. نو یقینا دا یو داسې پیښه شوې ده او لکه ته دا وایې چې دوی به قوم ته خو جواب ورکوي. یقینا لکه دوی سره څه نور جواب نشته 93 کسان مړه شوي دي او بیا 222 کسان زخمیان شوي دي او اوس اپریشن شروع دی کېدای شي یو کس بل هم پکې ویل کېږي چې هغې کېدای شي دننه یې په لاندې خو اپریشن مکمل شوی دی بیا هم یو لیسټ کې ګوري یو کس غیب شوی دی. رسول الله دا راته وایي چې دا پولیس په نشانه شوی دی د ګذشته 2-3 میاشتو نه دا ولې دا کیسه ولې داسې روانه شوله ډېره خاموشي وه امن راغلی و خلک خوشحاله وو. یقینا دا خو چې مذاکراتو لړۍ روانه شوه هغه ټیم نه هم دلته کې ټک ټوک روان و یو پولیس په نښه کېدو. اوس د تحریک طالبان سره هغه ویپنز هم راغلي دي چې کوم ویل کېږي داسې چې نیټو فورسز نه په افغانستان کې پاتې شوي او دوی لاسو ته ورغلي دي. په هغې کې داسې ګنز دي چې هغه د نایټ ویژن دي پکې چې د شپې 2-3 کیلومتره دننه تا د جسم په حرارت باندې تا هیټ کولی شي. نو د هغې د وجې دوی زیات هیټ شول. او بله کیسه دا ده چې د دوی کار دی پولیسینګ د هغې دا دوا د هغې دا وایي چې ته چې د سیکیورټي فورسز مخلری کوې هغې سره وټک بیټک کوې هغې دپاره اپریشن کې مخکې ځې نو ته هم زما دښمن یې هغې خو مې دې دښمن همې دښمن نمبر 1 دی ته مې ورپسې خو دوی دي سافټ ټارګېټ پولیس والا چې کوم دي ځکه دا په فیس باندې وي هر ځای ولاړ وي. فورسز آرمي چې کومه وي یا په بیرکس کې وي یا سایډ ته وي یا چېرته هغې ټارګېټ لږ مشکل وي. نو سافټ ټارګېټ چې کوم دی دوی انتخاب وکړي لکه دا نو ټارګېټ کوي په دې بنیاد باندې چې وایي چې تاسو د آرمي په اپریشنو کې مخکې ځئ د هغې سره ځئ. حالانکې دوی خپل هم دننه کله خبرې کوي دوی هم دا وایي چې زموږ کار خو پولیسینګ دی پولیسینګ دی چې خلکو اف آی آر درج کړو د خلکو مسلې دي چور ډکیت دي دا کیسې باندې فوکس کړو
او بل طرف ته چې وګورو نو دا حال روان دی چې بس دوی په نښه کوي وجه دا ده چې وایي چې تاسو نیغ نیغ کېږئ. اوکې ډیره مننه مهرباني. که د منو کتونکو د حوالې سره چې څومره اپډیټس راځي څومره تازه معلومات راځي موږ به تاسو ته ښایو موږ سره اوسئ.